دا کیسه د یو نه ختمېدونکې شپې ده. یو داسې شپه چې هلته خاموشي چغې وهي او انسان خپل اصلي شکل ښایي. دا کیسه په نایټ آف د لیوینګ ډیډ فلم کې بیان کړې شوې ده. دا فلم د یرې او ډار نه ډک دی. دا کیسه د سړیخور مړو په باره کې ده چې د خاورو نه راپاڅي بغیر د روح نه وږي ګرځي. نن به موږ د دې فلم کیسه ټکي په ټکي د یو سوچ او پیغام سره بیانوو. تیار شئ ځکه دا شپه د ژوندي مړو ده او په تاسو به دروازه ټکوي. کیسه شروع کېږي د یو ایران هدیرې نه. یو ورور او خور چې نوم یې جان او بابر وي د خپل پلار په قبر ګلونه اچولو لپاره راغلي وي. شپه وي، هوا تیزه وي او هدیره سنسانه او خاموشه وي. جان خپلې خور ته په ټوکو کې د ډار خبرې کوي او هغه یاروي او همدې سره یو عجیبه شکل انسان زیړ مخ چې د مړو په شان روغ وي د دوی په طرف را روان شي. په بابر حمله وکړي او هغه د مرې نه ونیسي. بابره جان ته وزونه وکړي او جان ورمنډه کړي. په مړي حمله وکړي او بابره ترې خلاصه کړي. په مړي د جان سر د یو بلاک سره ووهي او جان مړ شي. بابره ګاډي سټارټ کړي او هغه ځای نه وتښتي او په یو سنسان کور ننوځي. هلته یو مړی وویني چې نیم چا خوړلی وي او همدې سره بابره د یرې نه نور هم لیونۍ شي. بهر نه خوفناک او عجیبه اوازونه راځي. بابره یو چاړه راواخلي او د کور دروازه بنده کړي. بابره په کور کې یوازې یریدلې ناسته وي او بهر نور مړي هم راشي. هغه پاڅي او د کور په بله دروازه د تښتېدو کوشش کوي. په هغه دروازه یو بل کس بین په ټرک کې راشي. کور ته ننوځي او دروازې بندې کړي. د مدد لپاره کارونه وکړي خو څوک ځواب ورنه کړي. دې سره په کړکۍ کې څه مړي دننه راشي او په هغوی حمله وکړي. خو بین د یو اوسپنې په ډنډه هغه ووهي او بهر کړي او د کور دروازې او کړکۍ په تختو سره بند کړي. بین ته په کور کې یو ټوپک میلاو شي او دې سره د کور د تېخانې نه اوازونه شروع شي. تېخانې ته منډه کړي او هلته په تېخانې کې نور خلک هیري کوپر او د هغه ښځه هیلن او د هغوی لور کیرن او دوه نور ټام او جوډي پټ شوي وي او اوس ټول اووه کسان به دې کور کې قید وو او بهر ګڼ شمېر مړو د دوی انتظار کولو. په هغه کور کې یو ټي وي لګېدلی وي چې په هغې خبر راشي. ټول مړي ژوندي شوي دي. خلک خوري او په ټول ملک کې خواره شوي دي او دې سره هغوی په زړونو کې یره او ډار نور هم سیوا شي. په کور کې دننه هغوی په منځ کې جګړې شروع شي او د یو بل خبره نه مني. هر څوک خپله وایي خو بل یې نه مني او په دې باندې یو بل سره جګړې کوي. هیري ورته لاندې په تېخانه کې د پټېدو ووایي خو بین ورته د کور په بله دروازه د تښتېدو خبره وکړي او دې خبرو سره تیاره نور هم زیاته شي. شپه پخه شي او مړي نور هم زیات شي او په دیوالونو د راختو او دروازې ماتولو کوششونه شروع کړي. بین یو پلان جوړ کړي اور ولګوي او بهر یې مړو ته ګوزار کړي. مړي د اور نه یریږي او هغوی ترې لرې شي. دوی بهر منډه کړي او ټرک سټارټ کړي خو د ټرک سټارټ کېدو سره په هغه کې تیل ختم شي. د بین ټرک والا پلان ناکامه شي او ټرک ته په تیل اچولو سره په ټرک یې اور ولګي. مړي د اور نه یریږي هغوی ترې لرې شي خو ټام او جوډي چې په ټرک کې ناست وو اور واخلي او وسوځي. بین واپس کور ته راوتښتي او دروازه بنده کړي. بهر مړي د ټام او جوډي سوځېدلي لاشونه خوري او دننه په کور کې نورو کسانو باندې د یرې او ډار ماحول نور هم ګرم شي. بین ټوپک لوډ کړي او د تښتېدو تیارې شروع کړي خو بهر مړي د ټام او جوډي لاشونه ختم کړي. بیا کاڼي او مضبوط لرګي راوالي او دروازو ماتول شروع کړي او سک په دیوالونو د ختلو کوشش کوي. هیري ویریږي او ټوپک راوالي او بین ته بهر مړو ته د ورتللو ووایي خو بین په هغه باندې د تختې ګوزار وکړي او هغه نه ټوپک واخلي. ډز پرې وکړي او هغه مړ شي او همدې سره مړي دروازې ماتې کړي او دننه راشي او په هغوی حملې شروع کړي. چیغې او سورۍ جوړې شي او د یو یو خوړل شروع کړي. ټول ووژني خو بین ترې لاندې تېخانې ته منډه کړي. ور بند کړي او هلته کې پټ شي. شپه په ختمېدو وي خو د دوی د ژوند امیدونه هم په ختمېدو شي. سهار شي او د آرمي ګاډي راورسي او په مړو باندې ډزې شروع کړي او ټول مړي یو ځل بیا ووژني. بین د ډزو اوازونه اوري او د تېخانې نه بهر راوځي خو فوجیان هغه هم یو مړی وګڼي او ډزې پرې وکړي. بین په سر ولګي او هغه مړ شي او فوجیان د هغه لاش هم د هغه نورو ژوندي شوي مړو سره وسوځوي او همدې سره د دې فلم خاتمه وشي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ملګرو سره یې شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپل نظر مو په کمنټ کې شریک کړئ. راتلونکې ویډیو به دې نه هم زیاته خوندوره وي.